اوف وای دی یار څه بده ګرمي ده کم یې سټارټ کړی وای له جواب مو خوړلی وای زه زه پنکه سټارټ کړم پنکه څه لپاره سټارټ کړه دا بیل به ستا پلار ورکوي ډېره بده ګرمي وه سړی له جواب وخوري چپ شه ډېره بده ګرمي وه ته تر ما ډېر ښایسته ځوان یې زه ګرمي برداشتولی شم ته نه شې برداشتولی د بیل د حالې خبر یې بند یې کوه اوس پنکه صحیح ده ټیک نواب زه باید یار څه بد تږی سوم کولر هم خالي دي اوبه هم ګرمې دي زه عثمان ته یم څه پیسې راکړه زه یخی راوړم عثمانه څه پیسې خو راکړه څه به کوې یخی راوړم په کولر کې اوبه نسته ستا هغه ناشته د ډېر زبردسته کاروبار دی ما زه دلته د بینک منیجر جوړ شوی د ګراکانو دی لین لګېدلی ستا ما ته پیسې راکړه زه یخې اوبه راوړم یخی راوړم واخه ورس دا بوتل واخه ماجد ته ورمنډه کوه څه هلته کوم دغه لګېدلی دی یخ ګیزر شه و دغه څه دا یخې اوبه راوړم بیداره ورس صحیح ده ټیک هله پیسې راکړه در دا دوه ګامه نه سې تللی هلته اوبه م راوړي راځي وړې ورسره ګیلاس ماته هم راکړه صحیح دا دي تا وچښې ما یخې وې ډېرې سړې اوبه وې نو دغه دوه ګامه نه سې تللی پیسې راکړه زه یې ښی راوړم سړی نو هغه تکلیف ولې ما به ځان تکلیف نه تېرول یا بسم الله ماشاءالله داسې یخې اوبه دي د ماجد د مشین غږ سړی نه په مړېږي ته درځه اودس وکړه خپل لمونځ وکړه بیا به خدای کړي بعد کې بیا وچښې ماشاءالله دا پنکه د ښه هوا کوي د ماجد غږ داسې یخ هوا ده ساتکۍ مې دلته سر لګولی و دا پنکې ته دا ښایسته یخ هوا کوي ساتکۍ سر ولګو وای څومره وخته سوی دی ښایسته هوا کوي د ماجد پنکه سړی که څه په ټیم نه پوهېږي 2 ګنټې کېږي بیده سوی یم زه هغه هلک به هلته پریشان وي په دوکان کې کڼ ناست دی زړه مې نه غواړي چې ولاړ شم دومره ښایسته هوا چلېږي دا پنکې عثمان ډېر بد نه وځنډېدې والله وځنډېدم هلته ولاړم ماجد کې لمونځ مې وکړ دومره ښایسته پنکې چلېدې په ماجد کې داسې یخه هوا یې وله نو ساتکۍ ورته بیده شوم څه په ځان نه یم پوه شوی 2 ګنټې مې سوی په ماجد بیده ومه هوا یې ډېره یخه وه د ماجد د پنکو هغه زاریان سو دی څه سو به سره دی وکړه یو ګیلاس اوبه راواخله اوبه بوتل ختم شو اوبه نسته لا دې ماته څه دغه 2 ګامه باندې ماجد لګېدلی دی خورتلی دا یو بوتل به یې ډکوي ورمنډه کوه څه اوبه راواخه سره هلکه چشتی ماجد لپاره چنده څو ده 300 روپۍ
د چیش 300 روپۍ ده ولې نه دا مسجد بیل بیخي ډېر غلی دی بجلی پنکې په اسټارټ دي دا د سلو اوبو مشینان په اسټارټ دي ډیجان د دوکانو والا یې وړي نو په دا وجه خامخا ډېر راځي مړه اصلي دماغ خراب دی روزانه تی خلور پورته کړی 300 روپۍ پنکې په اسټارټ دغه په اسټارټ دا 100 روپۍ واخه ورسه را روانې 300 روپۍ 200 روپۍ چاندي ټوله ویست ملګرو امید کوم چې زموږ د کښنه کلیپ ویډیو به مې خوښه سوي ورکه چیرې خوښه سوي د مخ ته سره شیر د ماجد بلان په دا ګرمي کې بیخي ډېر راځي هر ماجد کې پنکې لګیږي په هر ماجد کې ګزران لګېدلې دي او زه د دکاندارانو څخه خواست کوم چې دا ماجد سره مرستې کوي ډېر ماجدان دي چې بلان یې اوس هم دغې پراته دي مننه کور ودان ژوندي اوسئ چې هر ځای یاست د ماجد سره ښه کوئ